ولې باید له ماتې زده کړه وکړو؟ وروسته له هرې ماتې نه باید پورته شو او د ټولو هغو پیښو په اړه فکر وکړو چې رامنځته شوي، او تر کوم ځای چې کولی شو د تیرو تجربو څخه باید درس واخلو او خپل ځان باید بریالیتوب ته چمتو کړو. موږ یوازې هغه انسان نه یو چې ماتې خورو. ټول انسانان د ژوند په پړاوونو کې څو ځلې د ماتې سره مخ شوي او ناکامه شوي او د ژوند ترخې شېبې یې تېرې کړي دي. وروسته له ماتې څخه خفګان طبیعي دی. هر هغه څوک چې هڅې وکړي او بیا ماته وخوري نو هرومرو پریشانه کیږي. خو دا چې څنګه باید د ماتې سره برخورد وشي دا نو بیا ځانګړی ارزښت لري. کمزوره انسانان تل په دې فکر کوي چې څنګه ماته ونه خوري. هغوی تل د پایلې په اړه فکر کوي، په داسې حال کې چې بریالي کسان بیا د ښه کار ترسره کولو او د تجربې په ترلاسه کولو فکر کوي. دا ډله خلک د سختو کارونو هرکلی کوي ځکه دوی زده کړې پسې راوتي دي. دوی له هرې ماتې وروسته داسې وایي دا ځل مې وبایلله خو په بدل کې مې تجربه ترلاسه کړه، بل ځل به له نوې کړنلارې څخه ګټه پورته کړم. هڅه او زده کړه ستاسو وړتیا ډېروي. غوره به دا وي چې د تشویش پر ځای مسؤلیت ومنو، نه دا چې خپل ځان پړ کړو. دا مه هېروئ، په هر ځای کې ډېر کار، ژمنتیا او هڅه پایله ورکوي. ډیری عادتونه او کړنې د سمونې وړ دي، نو د زده کړې ارزښت او اهمیت مه هېروئ. د دې لپاره چې یو کس اتل شي د ورځې 8 ساعته تمرین کوي. اوس که تاسو هڅه ونه کړئ او د اتلولۍ لپاره تمرین ونه کړئ نو هیڅکله به د اتلولۍ مقام ته ونه رسیږئ. انسانان چې څومره فکر کوي له هغه څخه هم ډېر څه زده کولی شي. موږ باید پوه شو چې د ډېرو ماتو لامل کم کار او نه زده کړه ده. معمولا انسانان د خپلو وړتیاو په وروستۍ اندازې نه پوهیږي ځکه تل یې هڅه نه ده کړې چې وروستي حد ته نږدې شي. له بل اړخ نه د ډېرو ماتو لامل د بهانو څخه پرته بل څه نه دي. هغه بهانې چې تر ډېره ترې ګټه اخیستل کیږي په لاندې ډول دي: ستړی یم، ناروغ یم، چمتو نه یم او همداسې نور. دا بهانې په لنډمهاله ډول د ماتې څخه منځته راغلي. تشویش او سټرس کموي خو په اوږدمهاله توګه پر نفس د اعتماد کچه ټیټوي او د ډار لامل ګرځي. پر نفس اعتماد یعنی هڅه کول، د الګوګانو څخه ګټه پورته کول، د ښو کړنلارو څخه استفاده کول او د وخت څخه په سمه توګه ګټه اخیستل دي. ډیر کار وکړئ، کمه توقع ولرئ او د لا ښو لارو په لټه کې اوسئ. په خپل ځان سختګیري مه کوئ خو لټي هم مه کوئ. هڅه وکړئ او وخت مه هېروئ.